د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې هر کال د می 29مه نیټه د غبرګولي 9مه د پښتو ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ګڼ شمېر فرهنګپالو پښتنو پر ټولنیزو رسنیو د پښتو ژبې نړیوالې ورځې مبارکي لیکلې او د یادې ژبې د ودې او پراختیا غوښتنه یې کړې ده. پښتو چې د لرغونو آریایي ژبو یوه خپلواکه ژبه ده، په دې وروستیو کلونو کې پر کتابونو سربیره ټیکنالوژي ته هم ورګډه سوې ده، خو د ژبپوهانو په اند لا هم ډیر کار ته اړتیا لري. د همدې ورځې په مناسبت هلمند کې بست خصوصي پوهنتون یوه شانداره غونډه جوړه کړې وه چې ګډونوال یې د پوهنتون استادان، لیکوالان، شاعران او ګڼ شمېر د فرهنګ او ادب مینوال وه. د دې لمانځ غونډې پر مهال د بست خصوصي پوهنتون مؤسس وویل د پښتو ژبې د غني کولو په ادارو کې د رسمي کارولو او همداراز په خپل لیکدود کې د پښتو ژبې پر کارولو یې ټینګار وکړ. نوموړي زیاته کړل چې نه یوازې باید شاعران او لیکوالان پښتو ژبې ته کار وکړي، بلکې ټول ځوانان او لوستي کسان په ګډه کار وکړي او پښتو ژبه دې تر دې هم غني کړي. پښتو ژبه زموږ عزت، حیثیت دی، دا مو وقار دی، دا مو عزت دی او د دې ژبې ساتنه د هر پښتانه مسؤلیت دی. د پوهنتونو د استادانو څخه خاصتاً د دې څانګې د پوهنځیو د استادانو او پوهنځیو رئیسانو او ډیپارټمنټونو څخه مې هیله دا ده، لیکوالانو څخه مې هیله دا ده چې د پښتو ژبې د غني کولو دپاره نور لا ډېر څه وکړي. موږ د دې ژبې د غني کولو دپاره او د دې ژبې درس په اداراتو کې په رسمي بڼه او لکه څنګه چې په کار دغسې د دې ژبې په لیکلوست دپاره کار وکړو، ډېره اوږده لار پاته ده. په غونډه کې د پوهنتون استادانو او هلمند میشتو لیکوالانو د ژبې پر اهمیت، د ژبو پیدایښت، د ژبو له منځه تلو او ورته موضوعاتو بحث وکړ. دوی د پښتو ژبې تاریخ د ژبو مخینه د لومړنیو انسانانو د پوهولو وسیلې وبللې او د پښتو ژبې پر ارزښت هم خبرې وکړې. ځوانان یې وهڅول چې په پرمختللي او متمدنه نړۍ کې د نوې ټکنالوژي په مټ پښتو ژبه لا هم غني کړي. دوی غوښتنه وکړل چې په خپل درسي بهیرونو کې د پښتو ژبې لپاره کار وکړي ترڅو نوی نسل د پښتو ژبې څخه لا ښه برخمن کړل سي. ژبه نه یوازې د ټولنې د وګړو ترمنځ د پوهولو او راپوهولو وسیله ده، بلکې ژبه د یو قوم د کلتور او عنعناتو د خوندي ساتلو او تر راتلونکو نسلونو پورې د رسولو وسیله ده او دغه د یو قوم کلتور او عنعنات د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالوي. نو موږ ته پکار ده چې لومړی خپله ژبه سمه زده کړو، پرې وغږیږو او پر وغږیږو او بیا لیکنه په وکړو او لیکنه پر وکړو. او رسمي ژبه چې د معیاري پښتو ده، لهجې د دې شاخونه دي، موږ به ټولو ته احترام لرو او ټولې زموږ ژبې دي، زموږ لهجې دي، د هغه لغتونه او تورې او جملې چې دي دا باید د هر پښتانه زده وي. د دغې ژبې دپاره د دې ژبې پالل ډېر ضرور دي چې دا ژبې چې دا باید سړی وپالي او هر هغه اړخ چې هغه یې د له منځه تلو لامل کېږي د هغو مخنیوی وسي. د پښتو دپاره یوازې دغه چې ما کوم شخص ته یوازې ادیبان، لیکوالان، یوازې دغه د پښتو علومي اکاډمي چې ده که په پېښور کې ده، که مثلا په کوټه کې ده او په کابل کې ده، یوازې دوی مسؤل نه دي بلکې موږ تاسو ټوله مسؤل یو او حتی عوام خلک مسؤله دي چې مورنۍ ژبې ته د خپل کور کې د خپل اولادونو دپاره ځای پرېږدي. پر همدې مهال بیا هلمندي شاعرانو او نعتویونکو په خپلو شعرونو او ترنمونو پروګرام ته نوره ښکلا هم ور وبخښل او محفل یې رنګین کړ. ما څښلې د خپل ورور د وجود وینې د وحشته څخه ډک د نفرت جام یم، لیرې نه ده چې مې ورک نوم او نښان سي، لیرې نه ده چې مې ورک نوم او نښان سي، د ژوندو په منځ کې داسې چې لیلام یم. د درس جهان تر دې سپین پوست او تور پوستو خلکو یو غنم رنګه لوی لمنی هلمندی ښکلی دی، د ټرمپ تر ټولې کابینې راته زموږ د وطن یو ګریوان سیره سرببره لیونی ښکلی دی. ګلونه نه پایي د باد او له توپانه سره، موږ دې پرېښي یو د سور کافر هجرانه سره،
هغه شخص سوی دی تر تکو تورو خاورو لاندې هغه شخص سوی دی تر تکو تورو خاورو لاندې زما ارمان په ځان کې ورک دی له خپل ځانه سره بعضې د علم په ګیڼه باندې سنبال دی ګوره بعضې بې علمه په مثال لکه ړانده سړي دي ډېر دوکهبازه دي یارانو ته پلمې جوړوي بعضې و سترګو ته مثال لکه رانجه سړي دي مرم که څه ساه مې لنډېږي نه ارام یم پر وجود مې تاوله ښکاري د دردونو زخمی کړی دی غمو په هر اندام یم او زخمی کړی دی غمو په هر اندام یم دغه تصویر چې وینې دا د انسان شریف دی دا یو کلام شریف دی دا بل قرآن شریف دی وجود ساده غوښه ده پکښې ایمان شریف دی مکه د ځمکې ښایست عرش د اسمان شریف دی په چا سر مه ګرځوه افغانستان شریف دی اوس به دا ټوله انسانان په جنتو کې ناڅوایي ادم بابا که د غنم دانې خوړلې نه وای ادم بابا که د غنم دانې خوړلې نه وای د دې دنیا پر مخ که چیرې نازولې نه وای ما به د تورې شپې په غېږه کې ژړلې نه وای دا ځکه ما سره سایه لوراندې د دې خدایانو بندګي نه کوم د دې خدایانو بندګي نه کوم بس دې زه نوره غلامي نه کوم بس دې زه نوره غلامي نه کوم د یو شمیر بنسټونو د معلوماتو له مخې دا مال څه باندې 80 میلیونه وګړي په پښتو ژبه خبرې کوي چې پر افغانستان سربیره پاکستان هند او د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي تیر کلونه به د حکومت په کچه د پښتو ژبې د ورځې لمانځنې په تړاو غونډې جوړېدې خو سږکال تر دې مهاله د لمانځ غونډې په اړه څه نه دي ویل سوي حافظ احمد نصرت سکون رادیو